ابو الدحداح رضی الله عنه پیژنې کنه پیژنې په مدینه کې یو کسو چې هغه یتیم الکو ناغه دیوال وو د خپل باغ او د گاونډي د باغ په دې منځ کې چې موږ ته خو پته لګي اکثر دي چې کجوري راولېږي د ونونه نسا خو پرتی سدي خو پرتی به دې مسله جوړ شي نه دي چې د دیوال کوک شو ځکه چې په منځ کې یو ونه پکې راتله د دې بل شړی نه دا غته چې دا ونه په ما باندې را خرڅه کا هغه چې ونه غوښنه خرڅو جاهل سره ویونه په ما باندې را خرڅه نه منل دغه یتیم لار پر رسول الله یا رسول الله زمونږه دي چې باغ دی او د گاونډي سره مې دا مسله راغلی ده کته سو هغه ته وای نه هغه به ونه مال راکړي رسول الله سید ورته وای چې ما به سرایش هغه راغی پر رسول الله ته الله بنده دا ونه ورکه دغه ستابه ونه خرڅ چې ته به ستابه پیسې ملوي شي او دغه دیوال بچی دی وی رسول الله نه ورکوم او دا ډېر بدبخت انسان و چې رسول الله خبره منه مې به او د دویم پیری ورک نه ورکول رسول صلی الله علیه وسلم دا غسر دا خبره کوله ابو الدحداح رضی الله عنه پزړه کې رالو چې موقع ده جنت ته ګټلو وی رسول الله کدا ونه ول زوالم نبیا رسول الله ته سیده د سړی نن دنه مونږه غسته وړي کې چې دا خبره نه ونی زمایونه مونږ نه وی رسول الله کې زيت والم نبیا وی کته ته واسه الله بدل په جنت کې ونه درکې جنت به ته ملوش اوس قرباني ته ګوره دغه سړی ته ما پیژني وی او ته پیژن وی زما باغ دریدلې وستا باغ څوک نه پیژني هغه شپږ سوونی چې بګیدار غا وی واغه اخکول دیوال چې ته چا پیر کړه هغه وی واغه وی هغه بنگله چې بګیتا جوړ کړی دا هغه وی کنه وی حق اولی چې بګیږي هغه وی حق ته ما هغه به خو پیژني وی هغه چې څوک نه پیژني هغه د مدینه نه دی هغه به خو د عراق نه د شام نه لرلر زین تاجران راغلي دي او چې موږ لره کته نه دی ورکړي نو چې دا پیژني چې دغه درکم دا یو ونه برا کې ناغه دې څنګه ته غل وریان چې دې مسله ګورې مزاح کوي غب لګي ابو الدحداح وتسوي وزه ته قیم دا کم چې تا وره دا ونه به مال راکې زبر ټول باغ درکو په دې راځي هغه وی چې دا باغ ملوي دا په یو ونه درسکو کسان په ټول ګوان شو وی ونه زما شوا او زما باغ سره د بنگلي او د هر څه دا ستاشو هغه سید ونه ستاشو ونه زما شو هغه یتیم ته ویلار شغه ونه و هغه ونه مستاشو او بعضی کې خپل ځان له دیوال و به رسول الله ته یا رسول الله ته په جنت کې ول الله ونه درکې زه مطمئن کو وروته خندلې خندا شینو وروته بلکه یو سړی غریب شي چې خپل ټوله سرمایه ختمه کړي دی خاندي دغه ټوله غټه سرمایه دغه سره دقوا هغه چې د مشهور په تجارت باندې دغه د باغ کجوري مشهور وي لرلره متاجران راتلو ارسه په یو سکند کې ختم کړو او د سره دغه نشته چې زما وسیګم په کمزګي او د سره دغه نشته چې زما خو بچیم دي دواله کاین دي هغه سره بسکو ولا خس کی خزي ته بسه په لار روان دي د ځان سره به دا خبره کوي وي سخ کلی ونی دی د ابو الدحداح د لپاره په جنت کې چې کور ته ورسېدي دروازې سره ولاړو دروازه وټکول خزي د دن نواز ابو الدحداح ودن راځي ته بهر ولاړی صرف پردو خلکو بشا ولاړی وینه ته بهر تر وځي ولي وی باغ می خرڅ الدحداح رضی الله عنها غیر دن نه چې شروع کړی تلونه چې باغ د خرڅو دا غیر تاجران په تاسو سره غیر باغ دینه خرڅ کړي ته په چا خرڅ کو سم مشوره به دي کړي وې ست پوس به دي کړي وی په الله می خرڅ کو په الله می خرڅ کړي تاسو چې ابو الدحداح خزبم څوک معمولی څوک وسه هغه ول دني نواز ورکو ابو الدحداح وی نن دي تجارت کو ماجه بل چا خرڅ کړي ته په مخه د کجوري خرڅه خو تجارت نن کړي نن ته تجارت کو خوشاله او بس خپل سامان راوغستو او د دوه مشومانانی په غیږ کې راوېستو هغه به باغ کې لوبي کولې د دې مشومانانو په جیب کې کجوري پرتی وي د پلاری سیجلو کو د کجوري وړل لوبي کې هر شي جیب ته اچي د کجوري جیب ته چولې هغه پلار ته کجوري راوغستو دنه وځه هغه ته پلار دغه ما خوړې د زمنګ نه ده الله دې طالب نوري والو دمنګ الله ور کړې ده
دا غینه بعد بیا په سیرت کې راځي چې ابو الدحداح رضی الله عنه په مدینه کې به جونګړه ځان له جوړ کړي به کې وسیرو کله به باران ورېدو کله به یخو کله به ګرمي و او پای کې گزاره کول د غریبۍ ژوند تیرو او چې دا سخت او ډیره زیاته شونه بیا به ځان سره وي د ابو الدحداح د پر سخت کړي ونی په جنت کې خوشاله وشو بیا د دنیا په انسان باندې اثر کوي د دنیا به کوشش کوي چې باغ باندې عمل وکم نه دی ابو الدحداح به د دنیا له دیکه ور کړ په دې خبره باندې دا واقع مشهور واقع ده او زم چې قرباني کې څوک ور کوي یا د قرباني مثال غوړي د مثال دی خپل ارسه ور